بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. خاغلو محترم اوریدونکو خویندو ورونو، دا چې د رمضان المبارک اخرنۍ شیبې راورسېدلې او دا به هم د تیر په څیر باندې په ډېره چټکۍ سره تېرې شي. دا معلومه نه ده چې آینده کال له موږ له رمضان المبارک نصیب کیږي او که خیر اوس چې موږ قرار لرو او فرصت مخې ته لرو باید هر قسم عبادت ته لاس واچو، خصوصا د 5 وخت لمانځه پابندي وکړو په اول ټیم باندې، او خصوصا خلکو ته معافي وکړو چې زموږ خرزاري دي او زموږ ورباندې حقونه دي، او د الله نه بخښنه وغواړو د هغه غیبتونو چې د موږ نه په روژه او غیر روژه کې صادریږي. دا رمضان المبارک اخرنی رمضان المبارک وګڼه انسان، او هیڅ معلومه نه ده چې بیا بلا فرصت د دې مبارک موسم پیدا شي او کنه. ډیر مسلمانان چې په روز کال زموږ د جماعت په صفونو کې موجود و، زموږ په کلي کې موجود و، زموږ په وستلو کې ناست او زموږ په مجامع او مجالسو کې قرار لره، هغه خلک رخصت شوي دي. که د ځان سره ایمان وړی وي اوس به پې خوشحاله وي، که ځان سره د رمضان المبارک عبادات او تحفې وړي وي اوس به پې خوشحاله وي، او که چېرته د غفلتونو سره تلي وي چې زه وبه شي او په دې کې ورته مرګ راغلی اوس به لاسونه مروړي او خجالت به اوباسي، ندامت به څرګندوي، خو وخت به ترېنه تېري او هېڅ په فایده به نه راځي. لہذا ما و تعالی همت پکار دی چې د الله عز وجل کتاب ته مخه کړو، ځکه امام مالک رحمت الله تعالی علیه به چې کله رمضان المبارک داخل شه د احادیثو ټول کتابونه به یې وتړل او دا به یې ویلې چې دخل شهر القرآن، د قرآن کریم میاشت را داخله شوله، په خپله قرآن کریم ولوله، نورو ته یې ولوله، او همدارنګې غوږ ورته ونیسه چې کوم قرآن کریم د میموریانو د لارې نه نشریږي هغې ته غوږ ونیسه، او همدارنګې دیني مواعظو له وخت ورکه. او دا روژه د محبوبات النفس د پرېښودو موسم دی، د لوی محبوب اکبر د وجې نه. محبوب اکبر زموږ او ستاسو الله رب العالمین دی، د هغه په خاطر باندې او د الله د وجې نه د نفس محبوبات پرېښودل، ډېر خوراکونه، ډېرې خبرې، ډېر مجالس او ډیر شربتونه وغیره څکل، دا د الله د رضا دپاره پرېښودل، شهوتونه پرېښودل، د دې دپاره چې دا محبوبات النفس به پرېږدو او محبوب اکبر الله رب العالمین باندې الله عز وجل به رانه رضا شي د نفس د تقاضاګانو په پرېښودلو سره. او که چېرته موږ په دې روژه کې د تیر په څیر باندې بیا هم د نفس غلامان ووسو نو موږ به دا فرصت ورکړی وي. رمضان المبارک یو دوز د دوایی دی، یو موسم د اصلاح دی چې په دې سره د 11 کالو موسم جوړیږي او اصلاح کیږي. اوس د موږ فکر وکړو چې موږ د 11 میاشتو چې بې مهاره ګرځېدلو او بې حسابه کتابه خوراک څښاک مو کولو، او اوس د موقت بندیز موسم را رسېدلی دی او لږه موقع پاتې ده، په موږ کې کوم تغییر راغلی دی، که تغییرم په طرف د نیکۍ باندې د ایمان سره مینه پیدا شوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سره مو په زړه کې محبت راغلی، دیني شعائر راته محبوب ګرځېدلي وي، او د خپل وخت قدر م پېژندلی، الله ته شکر وباسو. او که لا تر اوسه هم په غفلت کې یو، غصه مو اضافه شوي وي، کنځاوې وغیره والعیاذ بالله، او غلط مجالس او د ناکاره ملګرو نه مو بېلتون نه راغلی، نو وخت د جړا د رب العالمین ته چې موږ الله ته فریادونه وکړو چې یا الله عز وجل دا روژه زما دپاره شفا او دارو وګرځې، او په دې روژه کې زما د نفس اصلاح وکړې. لوی شیطانان په قوي زنځیرونو باندې تړلی شوي دي. انسان د نفس مقابله او د وړو شیطانانو مقابله اسانه ده، هغه وکه او نفس اصلاح کا والله ته ورمنډه کا. الله عز وجل د مؤمن توبه قبلی
څو پورې چې دی په سلګو شوی نه او څو پورې چې لمر د مغرب نه بېرته راستون شوی نه نو دا چې په 10 اواخرو کې د قدر شپه را روانه ده او هیڅ لرې نه ده چې دا 21 یا 23 یا 25 یا 29 یا 29 وي خو هغه چا څخه ویلي دي چې هر شب قدر است اگر قدرش بدانی هر شپه د شو قدر شپه ده که تا ته قدر او منزله معلوم شي اله العالمین زموږ د ټولو مؤمنانو د شو قدر شپه نصیب کې او په هغه کې چې زموږ په ګناهونو باندې قلمونه راښکلی کېږي د عفو نو یا الله زموږ د عمل نامې نه هم ټول ګناهونه محو کړه په قلم د عفو سره امین یا رب